السلام علیکم ګرانو ملګرو، زموږ چینل ټیچ ټیکټیکس ته په خیر راغلاست. زه یم صبغت الله حکمل. ملګرو، د نن په ویډیو کې موږ وایو چې په ورډ پروګرام کې ډېر آی ډي کارټونه په یوه وارې سره څنګه په اسانه طریقه جوړ کړو. نو د هغه لپاره به راسو موږ ساده ورډ پروګرام باندې به 2 کلیکه وکړو. موږ ته به ورډ پروګرام خلاص شي. د هغه وروسته به ملګرو موږ د مارجن کوم ویډت چې ده د مارجن ویډت په موږ ویډت او هایټ دا به د شاوخوا 4 کونجو باندې فکس کړو. د هغه لپاره به راسو پیج لیاوټ ته. کله چې پیج لیاوټ ته راوړو وروسته به بیا مارجنز ته راسو. دلته به کسټم مارجنز باندې کلیک وکړو. د 4 کونجو څخه به دا 0 کړو. مارجن به ټول 0 کړو. د هغه وروسته به چې مو کله دا ټول مارجن 0 کړل اوکې به و فکس به و. وروسته به بیا اوکې و. دلته به دا مارجن موږ ته پر 0 درجې خپل فکس شي. له هغه وروسته به ملګرو موږ ساده انسرټ ټیب ته راسو. دلته به ټیبل ته راسو. په ټیبل کې به نه دانې را او کالم واخلو. له هغه وروسته به دا ټول ټیبل سلیکټ کړو. لیاوټ ته به راسو. په لیاوټ کې به دلته هایټ ورکړو 3.015 او ویډت به هم دلته موږ ورکړو 2.015. کله چې مو دا ویډت ورکړئ ملګرو دا به خپل سایز د آی ډي کارت دا واخلي. اوس به موږ دا په خپل اندازه لږ فکس کړو په خپل ترتیب. له هغه وروسته چې کله دا موږ دلته په ترتیب کښېښول را به سو انسرټ ټیب ته. په انسرټ کې به په شیپ باندې کلیک وکړو. د ډیزاین لپاره به دا ریکټینګل شیپ راواخلو. له هغه وروسته به دا دلته انسرټ کړو. دلته به د ډیزاین لپاره لږ ترتیب ورکړو. کله چې مو دا دلته انسرټ کړئ له هغه وروسته به لږ دلته زوم لیول زیات کړو او را به سو دلته به د شیپ آوټلاین به نو کړو. له هغه وروسته به دا لږ دلته په خپله طریقه سره ایډجسټ کړو. کله چې مو دا دلته ایډجسټ کړئ کښېمښوئ او ترتیب مو ورکړئ. له هغه وروسته به لږ ترتیب به لا ورکړو ملګرو. اوس به راسو فارمیټ ته. فارمیټ کې به راسو ایډیټ شیپ ته. ایډیټ فونټس باندې به کلیک وکړو. له هغه وروسته به دلته ایډیټ باندې کلیک وکړو. دا به لږ داسې ایډیټ کړو. له هغه وروسته به ملګرو دا لږ زیات ځای نیولی ده. لږ به له ده طرف څخه ورته ایډجسټ کړو. کله چې مو دا ملګرو په دې طریقه ایډجسټ کړئ له هغه وروسته به ساده راسو. دلته به د عکس لپاره په انسرټ کې له شیپ څخه یوه دایره راواخلو. له هغه وروسته به دلته دا انسرټ کړو. کله چې مو دا داسې په دې شکل د ترتیب باندې انسرټ کړه له هغه وروسته به آوټلاین تور بارډر ورکړو او را به سو دلته به ویډت لږ ور زیات کړو. شیپ کلر به سپین کړو او شیډو افیکټ به ورکړو. له هغه وروسته ملګرو دلته دا په ترتیب شول. اوس دا اول کوم شیپ کې ده په ده کې به موږ د خپلې اکاډمي یا سکول یا د بل ځای نوم ورکړو. نو دلته به ورکړو چې تعمیر وطن پبلیک های سکول. له هغه وروسته به دا سلیکټ کړو. را به سو لږ به سایز ور زیات کړو. کله چې مو سایز ور زیات کړئ ملګرو له هغه وروسته به راسو دلته به د نوم ولیکو. لاندې به د آی ډي کارت کې د شاګرد نوم، پلار نوم، آی ډي کارت کې کلاس دا ولیکو. کله چې زه دا انټر وم دا ټول جدول لاندې راځي. نو زه به بیرته کنټرول زیډ وم. په کیبورډ کې به اینټ بټن وم. د هغه وروسته به انټر وم نو به دا لاندې نه راځي. اوس به دلته ولیکم نیم. لاندې به ولیکم فادر نیم. او لاندې ورته ولیکم کلاس
دلته ورته ولیکم issue date of card او لاندې ورته ولیکم expiry date of card. له هغه وروسته به لاندې ورته ولیکم signature یا sign. ملګرو له هغه وروسته به دلته راسو دا نیم څه به دا خپل کالان راوړو د دغه آی ډي کارت ایکسپایري ډیټ سره به په ترتیب. له هغه وروسته به راسو فادر نیم دا به هم داسې راوړو مخته او کلاس دا به هم مخته راوړو او له هغه وروسته به دا ایشو ډیټ دا به هم په ترتیب دلته کښېږدو. له هغه وروسته دا ساین لپاره به موږ دا ډاټ ورکو. ملګرو کله چې مو تر دې ځایه دا ډیزاین مکمل کړئ له هغه وروسته به موږ ساده د ده یو شیپ رنګ لږ بدل کړو. د هغه لپاره به راسو فارمیټ ته دلته به دا رنګ ورته انتخاب. له هغه وروسته به ملګرو موږ دا ډیزاین فارورډ کړو دا نورو ته. د هغه لپاره به دلته کلیک وکړو او رابسو میلینګ سټیپ ته. کله چې مو په میلینګ باندې کلیک وکړئ دلته به لیبلز باندې کلیک وکړو. کله چې مو په لیبلز کلیک وکړئ اوکې به له هغه وروسته به بیا اوکې کنټرول زد وو. له هغه وروسته به اپډیټ لیبل وو. کله چې مو اپډیټ لیبل ووایي دا ټول آی ډي کارت ټول ډیزاین به داسې موږ ته راسي. اوس به ملګرو په ده کې موږ د هر کس عکس کښېږدو او له هغه وروسته به یې نوم ولیکو. دلته به اول راسو شیپ انسرټ ته. کله چې مو په شیپ کلیک وکړئ له هغه وروسته فارمیټ ته ځو او شیپ پیل پکچر باندې کلیک کوو ورک آفلاین کلیک کوو. له هغه وروسته راځو کوم ځای کې چې مو عکسونه ثبت کړي هغه ځای ته ورځو. دلته راځو د عکس انسرټ کوو د ده لپاره آی ډي کارت د ډیزاین لپاره. له هغه وروسته د ده کس آی ډي کارت ته راځو عکس یې راکړو. له هغه وروسته کله دلته راغلو دا به انسرټ کړو. کله چې د بل دریم کس ته آی ډي کارت لپاره تصویر اخلو بیا به راسو هغه پروسس به سرته ورسوو. له هغه وروسته بیا دغه ته داسې دا سلسله تر هغو مخته وړو تر څو چې دا کسان پوره کېږي. د ټولو لپاره به موږ عکسونه رااخلو. له هغه وروسته به دا پای درې کسانو لپاره هم موږ عکسونه راواخلو. ملګرو اوس دا د نوو کسانو لپاره موږ ته آی ډي کارتونه تیار سو. اوس به د ده کسانو نومان د پلار نومان او دا ور واچوو کلاس به ور واچوو. د کس نوم آصف خان او د ده نوم به ور واچوو اسلم خان او له هغه وروسته کلاس 2 ایشو ډیټ به ور واچوو د اولې پر اول د 2024. له هغه وروسته ملګرو ایکسپایري ډیټ ور واچوو د اولې پر اول د 2025 او ساین د ادارې لخوا ورکېږي. له هغه وروسته ملګرو د ټولو لپاره به داسې دی نومان د پلار نومان او ایشو ډیټ کلاس ور واچوئ. اوس به ملګرو موږ دا نورو ته هم نومان ور واچوو.
له هغه وروسته به دلته ولیکو محمد خان زوی او کلاس 3 ایشو ډیټ او ایشو ډیټ یې اول پر اول د 2024 او ایکسپایري ډیټ د اولې پر اول د 2025 له هغه وروستو ملګرو دا نوره سلسله به ټوله داسې تاسو پر مخ یوسئ کومو کسانو لپاره چې تاسې آیډي کارټونه جوړوئ ملګرو که مو چیرې ویډیو خوښه سوي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو لایک کړئ شیر یې کړئ او نورو ملګرو ته یې در سره شیر کړئ ډېره مننه تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان